د ریښتیا برکت. ډیره موده مخکې په یو کلي کې یو تنکي ځوان اوسېده چې ګل خان نومېده. ګل خان ډیر غریب او خو یو صفت یې درلود چې هیڅکله یې درواغ نه ویل. یوه ورځ هغه په ځنګل کې لرګي ټولول چې یو ناڅاپه یې د یوې زړې ونې لاندې یو کوچنی بکس وموند. کله چې یې بکس خلاص کړ ویې لیدل چې هغه د سرو زرو له سکو ډک دی. ګل خان په لومړي سر کې ډیر خوشحاله شو خو سمدستي یې له ځان سره ویل دا مال زمانه دی، دا د بل چا امانت دی، که زه یې پټ کړم نو دا به لویه ګناه وي. هغه بکس راواخیست او د کلي ملک ته ورغی. ملک ته یې ټوله کیسه وکړه. په هغه وخت کې د سیمې خان هم هلته ناست و. خان چې د ګل خان ایمانداري ولیده ډیر حیران شو. هغه وویل ای ځوانه، دا بکس زما د کاروان څخه په لاره کې ورک شوی و. ما فکر کاوه چې غلو وړی دی، خو ستا رښتینولۍ ثابته کړه چې لا هم په نړۍ کې نیک خلک شته. خان د ګل خان د دې نیک عمل په بدل کې هغه ته نه یوازې د سرو زرو ځینې سکې ډالۍ کړې، بلکې هغه ته یې په خپله ځمکه کې د کار او د اوسېدو ځای هم ورکړ. ګل خان چې پخوا غریب و، د خپل رښتیا او ایماندارۍ له برکته د عزت او هوسا ژوند خاوند شو. د کیسې پایله: رښتیا ویل انسان ته تلپاتې عزت ورکوي او د درواغو عمر لنډ وي. لکه څنګه چې پښتانه وایي رښتیا وایه که تیغ دې په سر وي.